د افسانې نوم دی کوچې هم مړ شو. په چارسده کې د اسد خان د مرګ نه پس دا زما دویم یارو چې کله به چارسدې ته لاړم او زمونږ به ملاقات نه و شوی، نو داسې به واپس راتلم لکه چې په چارسده کې رانه زړه پاتې شوي وي. خو د چارسدې د پړانګو کلي زما په دې خوږو یارانو الله خبر چې د چا نظر لګېدلی و چې د ګل په شان ښایسته ښایسته ځوانۍ د غر په شان وجودونه اف الله د هېرولو نو. که یو خوا رالملا د اسد خان مرګ ماته کړه د مرګ خبر ماته کړه، نو بل خوا د باروز خان په یارۍ مې زړه راټولو. د تېر اختر په کال 2019 تقریبا 12 اګست د اختر په شپه چې کله د فیسبوک په دنیا ملګرو یو بل ته د اختر اډوانس مبارکۍ ورکولې، نو زما هم زړه راوچت شو چې د خپل یار باروز خان خبر واخلم. باروز خان باندې که خرڅ و پلار ښکلی نوم باروز خان ایښی و، خو خلکو د کوچي په نوم پیژندو، ځکه چې هغه ټول عمر خلکو له په اوښانو خدمت کړی و او الله ورله داسې اخلاق او وجود ورکړی و چې په ټوله چارسده کې یې د ځوانۍ ثاني نه وه. هم د ډېرې مینې نه ورته خلکو کوچې ویل. خیر، د اختر په شپه زما د خپل یار یادونه په زړه راورېدل. ما هم موبایل د جیب نه راویستو او د کوچي نمبر ته مې رینګ ورخطا کړو، خو زړه کې مې لږه ګیله هم د ځان نه پیدا شوه چې پوره 8 میاشتې پس ورسره رابطه کولو ته غاړه ږدم. د 2-3 ټالو نه پس یو ماشوم کال یس کړو او په معصومانه انداز کې وویل: تاسو څوک او د کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ما ورته خپل نوم واخیست او ورته مې یاده کړه چې ستا د پلار ملګری یم. هغه وویل: ښه، زه خپل پاپا له موبایل ورکوم. ما هم هغسې غوږ ته موبایل نیولی و او د کوچي د خبرو په انتظار یم چې هغه کوچی کوم چې به اول د خبرې نه مخکې داسې وخاندل لکه چې په سپرلي کې اسمان ګړزار کوي او بریښي، نن یې په جړغوني انداز کې وویل: یار، سلام علیکم. او بیا د عادت مطابق لږ غوندې موسکی شو، خو دا موسکا داسې معلومېده چې د خپل نصیب او زما په دوستۍ پورې خاندي. ما په ډېر خیبت او حیرانۍ سره آواز ورکړو: یار، ته خو څه خپه ښکارې؟ ویل: نه زړګیه، خپه خو نه یم، خو بس لږ بیمار یم. بیمار؟ په څه شي بیمار؟ ما په حیرانتیا سره تپوس وکړو. هغه یو ځل بیا وویل: ولې ته نه خبر؟ ما هم په تعجب سره وویل: نه یار، والله که خبر یم. هغه په ډېر غلي او جړغوني اواز کې وویل: یار، دا 8مه میاشت ده چې ګردو مې کار پرېښودی دی. او ډاکټرانو را باندې اوبه بندي کړي دي. د ورځې 15 ګولۍ بغیر د اوبو نه تېروم، او که کله مې ګولۍ اونښلي نو لږې اوبه وڅښم، خو هغه اوبه رانه بیا د پېښور کمپلکس کې د واشنګ په ذریعه وباسي او په هفته کې راله ډاکټران 15,000 روپۍ رانه اخلي. اف الله، یو خوا بغیر د اوبو ژوند، بل خوا دا زهریله دوايانې بغیر د اوبو تېرول، او بیا د ډاکټرانو د یو غریب سړي په یوه هفته کې د واشنګ 15,000 روپۍ اخیستل، دا خو په ژوندوني مرګ دی. زما لا دا خیالونه په مزغو کې تاوېدل چې د مخکې علاج پوښتنه مې ترې وکړه. هغه یو ځل بیا په جړغوني انداز کې وویل: یار، علاج دپاره د پیسو کوشش مې روان کړی دی. په 3 لکه روپۍ مې 2 اوښان خرڅ کړل او د 1.5 لک روپۍ مې کورودانې د غوږونو والۍ او ګوتمۍ وغیره خرڅې کړې، خو ډاکټران 12 لکه روپۍ غواړي.
او دا خبره هم کوي چې یوه ګرده به درته بدلوو خو ګرده به دې هم خپله وي. یا خدایا په دې نن قیامتي دور کې به ګرده د کومې پیدا کیږي. ماله د پیسو فکر کوو چې د ګردې سوچونه واخیستم. خو باروس خان کوچي زما نه مخکې شو ویل زما کور ودانې دی الله ژوندی لري هغه وایي چې یوه ګرده به درله زه درکړم. په دې خبرې اورېدو مې زړه باغ باغ شو او د داسې پښتنو ښځو د ډېروالي دعاګانې مې شروع کړې. خیر خبرې زمونږ ډېرې اوږدې شوې. هغه هم ویل چې یار ډاکټر را باندې ډېرې خبرې بندي کړي دي او ما ترې هم په دې خبره اجازت واخیستو چې سبا نابله ورځ به زما او ستا ملاقات کیږي او زه به چارسدې ته درځم. سبا سحر د کلي په یارانو سر شوم. خپل پردي هر چاته مې جولې ونیوله چانده مې شروع کړه او د هر چا سره د الله تعالی ښه وکړي ښه د خپل وس مطابق یې امداد وکړو. هیچ چا خالی لاس ونه لیږلم. د سوشل میډیا یو څو مسافرو ملګرو چې په هغې کې واحد ملنګ صاحب او شبګیر کورمیوال صاحب ته مې هم د چاندې خواس وکړو. خو په دغه وخت کې د هغوی یارانو لاس هم ډېر لنډ تنګ و. په خپلو کشالو کې ډېر ګیرو. په بله ورځ سحر وختي سره د سوشل میډیا د یو چینل والا خپل ملګري د باروس خان کوچي د لیکره کور ته لاړم. د کوچي په لیدو مې زړه ټق وچاودو. هغه کوچی چې د غر خمره وجود یې و، هغه کوچی چې په لاره به ارت ارت روان و، نن هغه کوچی په کټ کې لکه د نري تار پروت دی. خیر د ملاقات نه بعد مې کوچي له هغه چنده د هغه د بسترې لاندې کېښوده. هغه چنده که خرڅ سو ما ته ډېره وه او 50,000 روپۍ وې، خو د هغه د علاج په باره کې هیڅ نه وې. ما د کوچي نه په دې غرض رخصت راواخیستو. ما وې هسې نه د روټۍ تیاري شروع کړي او ما ته پته وه چې نن زما د یار کوچي کور د هر قسم غلې نه پاک دی. کلي ته راورسېدم او یو ځل مې بیا د چاندې درخواستونه خلکو ته شروع کړل، خو دا ځل د خلکو هغسې د چاندې مزه نه وه. دا د اختر 20مه ورځ وه چې د کوچي کلیوال ته مې کال میلاو کړو او تپوس مې ترې وکړو چې د کوچي نمبر ولې بند راځي. هغه وویل چې ډاکټرانو کوچی لا علاج وګڼو او د هسپتال نه یې را واپس کړو. ما ډېر په حیرانتیا سره وویل ولې پیسې برابر نه شوې؟ هغه وویل وروره کوچي خپل کور او د کور سره لږه ځمکه وه، هغه هم خرڅه کړه، پوره 14 لکه روپۍ مو پوره شوې، خو اوس ډاکټرانو 18 لکه روپۍ غوښتې او چې موږ د نورو پیسو دپاره منډې تړلې شروع کړې نو د کډني هسپتال کې کوچی بېهوشه شوی و. ډاکټرانو د کوچي کور ته د وړلو او د آرام مشوره راکړه، خو دا آرام د هغه د عمر آرام ښکارېده. ما هغه ته وویل چې سبا سحر وختي به زه درځم او خپل کوشش به پوره کوو، دا ځل به کوچی د هسپتال نه راولو. خو کوچی سبا ته پاتې نه شو. او هم په هغه ورځ د آیا خان ټلیفون راغلو چې کوچی مړ شو او نن ماښام به یې همیشه دپاره خاورو ته سپارو. په ډېر تلوار مې موټر ترلاسه کړو او د چارسدې په لور یو ځل بیا روان شوم. بس د جنازې وخت پوره و. ما د ماسخوتن وخت و چې د نږدې علاقې بچې د ملاقات دپاره راتلو. ما هم د ملاقات کوشش کوو چې ملاقات ته ورنږدې شوم،
نو نن راته نه کوچي غږ وکړو او نه یې لکه د نور کله په شان وخاندل. داسې معلومېده چې لکه کوچي زمونږ نه بلکې د دې معاشرې نه مرور تلي وي. د دې افسانې لیکوال دی ستاسو کشر ورور بندیوان اورکزی او غږ خو هم د بندیوان اورکزي دی.